الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله عز وجل من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنک. عزتمندو الله جل شانه فرمای څوک چې د قران کریم نه اعراض کوي، د قران کریم نه مخ اړي، فإن له معیشة ضنک، نو د ده لپاره تنګ زندگی ده. معیشة ضنک ترجمه او تفسیر مفسرینو داسې کړی دي چې څوک د قران نه اعراض کوي، مخ ته اړي، د زندگی به داسې تنگ شي چې د دنیا په محبت او د الله جل شانه په مخالفت او په ګناهونو کې به داسې ورننوزي او داسې به پکې وردن نشي چې بیا به دې روزي خو ګناهونو د دنیا محبت په بیان نه پرېږدي. او څوک چې د قران کریم نه اعراض کوي، الله جل شانه د هغوی دپاره په قران کریم کې شپږ قسم عذاب ذکر کړی دی. اوس تاسو ته اول د قران کریم هغه آیاتونه ذکر کوم چې هغې نه دا لازمیږي او دا ثابتېږي چې قران کریم په ترجمه سره زده کول فرض دي. سورت بقره آیات نمبر 121، سورت محمد آیات نمبر 24، سورت النساء آیات نمبر 82، سورت صاد آیات نمبر 29، سورت المؤمنون آیات نمبر 68، سورت فرقان آیات نمبر 30، سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 106، سورت یونس آیات نمبر 24، سورت طه آیات نمبر 104، سورت روم آیات نمبر 58، سورت زخرف آیات نمبر 3. دا سی نور آیاتونه، دا ما چې کم آیاتونه د الله جل شانه د کلام دا کم آیاتونه ذکر کړو، د دې آیاتونو نه معتبر مفسرینو دا معنا اغستې ده چې قران کریم په ترجمه سره زده کول لازم او فرض دي، او څوک چې نه زده کوي نو هغه په د فرض پرېښودونکي دی او په ګناه کبیره کې اخته دی. هغه مفسرین کوم دي چې د دې آیاتونو نه دا معنا اغستې ده؟ هغه تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر اضواء البیان چې دا 1400 کاله مخکې تیر شوی دی، التفسیر والبیان فی احکام القرآن، او تفسیر قرطبی. دی پنځو مفسرینو د دینه دا معنا اغستې ده او نور مفسرینو ته دا معنا اغستې ده. او مسلمانانو د قرآن هغه مقصد او د قرآن حق دا ګرځولې چې صرف تلاوت یې کوي او په معنا او ترجمه ځان نه پوهېږي. تفسیر قرطبی د علی رضی الله تعالی عنه قول را نقل کړی دی. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیه، په هغه تلاوت کې اس خیر نشته چې په هغه کې تدبر نی، سوچ او فکر پکې نی. ابن مسعود او ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې قرآن لږ لوستل سره د سوچا دا ډیر غوره دی د ډیرو لوستونه، ځکه چې د قرآن مقصد دا دی چې د هغې په معنا باندې ځان پوهه کې، په هغې کې سوچ وکړي او د هغې نه عقاید زده کړي. دا ابن عباس او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي. امام نووي فرمایي چې قرآن په ترجمه سره زده کول هو المقصود الاعظم من کتاب الله تعالی، دا مقصود اعظم دی، د ټولو نه غټ مقصد دا دی چې قرآن کریم په ترجمه سره زده کړي. حسن بصری سے فرمایي او دا قول سفیان ثوری رحمت الله علیه هم کړی دی، او سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي انزل القرآن للتدبر، نازل کړی شوی دی قرآن د پر تدبر او د سوچ او د فکر. او قرآن کریم آیاتونه مې د ذکر کړو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم د ذکر کوم. مسلم شریف کې جلد نمبر 1 صفحه 274، کنز العمال کې جلد نمبر 14 صفحه 222، موطا امام مالک کې صفحه 160، کنز العمال جلد نمبر 14 صفحه 217، ترمذی شریف کې جلد نمبر 2 صفحه 335، او مسند احمد کې دا حدیث راغلی دی. د دې وجنا علامه زرکشی چې دا ډیر لوی علامه او ډیر حق پرست او ډیر لوی مولا تیر شوی دی،
هغه یو کتاب لیکلی دی البرهان فی علوم القرآن، فهغه کې په جلد نمبر 1 صفحه 455 کې باب قائم کړی دی چې هغه تلاوت مکروه دی چې په هغه کې سوچ او فکر ني، او د څومره د قران کریم آیاتونه او څومره احادیث او حوالی چې ما ورکړي او څومره د سلف او اقوال چې ما ذکر کړو، د دې ټولو نه دا خبره د چانه اشارتن او د چانه صراحتن ثابتېږي چې قران کریم په ترجمه سره زده کول لازم دي او فرض دي.